Assalamu alaikum, welcome back to Illa. First of all, please take a notebook and a pen. Today we are going to learn 25 common words. Those are used mostly in our daily life. And we will learn them in English with Pashto Urdu meanings and English pronunciation. نو مش پنځه شپېلې نه زده کوي چې د مش په روزمره ژوند کې زیاتې استعمالیږي او د دغه انګلیش پروننسیشن یې زده کوي. لیټس سٹارټ. کامن وربس عام پیلینا. فرست رائټ لیکنا. لیکل دا په انګلیش کې آی رائټ. فار ایگزامپل I am writing a letter. زه یو لیټر یو خط لیکم. سویم تیرنا. لامبو هلته په انګلیش کې آی سویم. فار ایگزامپل I am swimming in the pool. زه په ډنډ کې لامبو وایم. ډرا تصویر بنانا. رسمول ته په انګلیش کې ای ډرا. فار ایگزامپل I am drawing a tree. زه یوه ونه رسموم. پینټ رنګ کرنا. رنګول ته په انګلیش کې ای پینټ. فار ایگزامپل I am painting the wall. زه د وول رنګوم. ورک کام کرنا. کار کول ته په انګلیش کې ای ورک. فار ایگزامپل I am working on a project. زه په یو پروژیکټ باندې کار کوم. کلین صاف کرنا. پاکول ته په انګلیش کې آی کلین. فار ایگزامپل I am cleaning my room. زه خپل کمره صفا کوم. واش دونا. وینځل ته په انګلیش کې آی واش. فار ایگزامپل I am washing my clothes. زه خپل کپڑے وینځم. کرای رونا. ژړل ته په انګلیش کې آی کرای. For example, the baby is crying. ماشوم ژوړي. sit بیٹنا. کښېنستل ته په انګلیش کې آی sit. For example, please sit down. مهرباني وکړه کښېنه. کټ کاټنا. پرې کول ته په انګلیش کې آی کټ. For example, please cut the woods. مهرباني وکړه لرګي کاټ کا. open کولنا. خلاصول ته په انګلیش کې آی open. For example, please open the door. مهرباني وکړه دروازه خلاصه کا. کلوز بند کرنا. بند کرنا. اوس تړل ته په انګلیش کې آی کلوز. فار ایگزامپل پلیز کلوز د وینډو. مهرباني وکړه کړکۍ بند کا. ډرایو ګاډي چلانا. موټر چلاول ته په انګلیش کې آی ډرایو. فار ایگزامپل هی از ډرایوینګ د کار. هغه موټر چلاوي. کوک کانا پکانا. پخلی کول ته په انګلیش کې آی کوک. فار ایگزامپل شي از کوکینګ د رایس. هغه وریجې پخوي. ایټ کانا. خوړل ته په انګلیش کې آی ایټ. فار ایگزامپل هی از ایټینګ ان اپل. هغه یوه مڼه خوري. ډرینک پینا. څښل ته په انګلیش کې ډرینک. فار ایگزامپل هی از ډرینکینګ د واټر. هغه یې به څښي. واک چلنا. ګرځېدل. قدم وهل. ګرځېدل ته په انګلیش کې واک. فار ایگزامپل I am walking on the road. زه په سړک باندې قدم وهم. زه په سړک باندې ځم. رن دوړنا. منډه وهل ته په انګلیش کې رن. فار ایگزامپل he is running to catch the ball. هغه منډه وایي چې بال ونیسي. جمپ چلانګ لګانا. ټوپ وهل ته په انګلیش کې جمپ. JUMP جمپ. فار ایگزامپل he is jumping from the mountain. هغه د غرنه ټوپ وایي. داسې کار چې ونه کوي د غرنه ټوپ وایي. think سوچنا. اوس فکر کول ته په انګلیش کې آی think. فار ایگزامپل he is thinking too much. هغه ډېر زیات فکر کو. in what? in English. to learn English. speak بولنا. خبرې کول ته په انګلیش کې آی speak. example he is speaking English. هغه په انګلیش خبره کو. کال فون کرنا. زنګ وهل. چاته زنګ وایي زنګ وهل ته په انګلیش کې کال. فار ایگزامپل پلیز کال احمد. مهرباني وکړه احمد ته کال وکړه. احمد ته زنګ ووایه. ریډ پڑھنا. وستل ته ویلل ته په انګلیش کې ریډ. پلیز ریډ د بک. مهرباني وکړه که یو کتاب سلیف سونا. اوس ویده کېدل ته په انګلیش کې آی سلیپ. فار ایگزامپل ډونټ ډسټرب می پلیز آی ایم سلیپینګ. هم څنګه مهرباني وکړه زه ویده کېږم څملم. ډریم خواب دیکنه. خوب لیدل. اوس خوب لیدل ته په انګلیش کې آی ته اوس وو د خوب وینې دا ته په انګلیش کې ډریم.
These were 25 common verbs. We have learned their meanings and we have used them in sentences. So now it is your turn. Please, everyone has to make one sentence from these verbs and write them in comment sections. Thank you for watching and please follow us for better English.